آیا زنانو تم احتلام کیږي څنګه چې نارینه ته احتلام کیږي؟ یو ډېر اهم او ضروري مسله ده. په دې حواله سره یو زنانه سوال هم کړل او د پریشانی اظهار یې کړل چې ماته کثرت سره چې کوم دی په خوب کې چې کوم دی د بدکاری په ذریعہ باندې احتلام کیږي. ظاهر خبره ده څنګه چې نارینه چې کوم دی هغه په خوب کې خپل خواهش پوره کوي داغه په ذریعہ باندې داغه منی خارج شي نو دغه ته احتلام ویل کیږي. نو دغه شانتي زنانم دي چې څنګه نارینه ته چې کوم دی په خوب کې احتلام کیږي دغه شانتي زنانو ته احتلام کیږي. خو بعض خلک په ذهن کې دا خبره راځي چې یار زنانو ته څنګه احتلام کیږي. بهرحال زنانو ته احتلام کیږي دا یو شرعي مسله ده. اوس راځو مسلې طرف ته چې آیا داسې یو زنانه چې هغه خوب ویني غلط خوب ویني نو په دغه صورت کې په دغه زنانه باندې غسل واجب کیږي یا نه واجب کیږي؟ یا دو ساتي خو یو خوبي مثال طور پر غلط خوبي ولید خپل خواهش پوره کوي په خوب کې نو په دغه صورت کې صرف خوبي لیدلې او در پاسیدونه پاس هغه ته اندازه ولګي چې د منی اخراج نه شوی نه منی نه د خارج شي نو په دغه صورت کې صرف په خوب لیدو باندې غسل نه واجب کیږي. دغه مثال د نارینم دی. مثال طور پر نارینه په خوب کې خپل خواهش پوره کوي لګیا دی لیکن چې پاس هغه ته اندازه ولګي چې منی اخراج نه شوی نو په دغه صورت کې هم په نارینه باندې غسل نه واجب کیږي. دا شانتي په زنانه باندې البته په خوب کې د منی اخراج شي یعنی منی خارج شي او یعنی مثال طور پر خوب یعنی په خوب کې چې کوم د خپل خواهش پوره کوي نو په دغه صورت کې ک منی اخراج شي نو په دغه صورت کې په زنانه باندې غسل واجب کیږي. دا شانتي په نارینه باندې غسل واجب کیږي. سمجھ کې خبر راځي یعنی نارینه خوب یعنی په خوب کې د منی اخراج شي نو په دغه صورت کې څنګه چې په نارینه باندې غسل واجب کیږي دا شانتي په زنانه باندې غسل واجب کیږي. دا شانتي دي زنانه د سوالم کړل چې زه د دین از زیاته پریشانې ما ظاهر خبره دام یو بدکاری دی بدکاری خو نه ده خو یو شیطانی خوب دی او یو غیرتمند خزا دانشي برداشت کولای چې په خوب کې چې کوم دی غدا شي عمل وکړي لیکن بهرحال دا د انسان یو فطرت ته خو د ماحول سره او د خیالات سره په انسان باندې د دې فرق پیوځي. اوس مثال طور پر ډیر شي علاقان دا سي جګدا سوال کې چې زما احتلام کې ګروزانه د احتلام نه پریشان یم نو ګره هغه تم زدا نصیحت کوم چې خپل دسترګو حفاظت کوي د بد نظری نه ځان وساتي او د غلط خیالاتونه د غلط سوچونو نه ځان وساتي. چې تاسو څنګه سوچ کوئ نو دغه شان دی په خوب کې تاسو سره عمل کیږي. اکثر خلک داسې سوچ کوي لکه مثال طور پر د یری سوچ کوي نو هغه په خوب کې بیا هغه یری نو دغه شان دی چې غلط سوچ کوي او نفسي خپل د خواهش پوره کولو سوچ کوي نو په دغه صورت کې چې کله بیا ته د کېږي نو په دغه چې کوم ریزلټ دی بیا په خوب کې راوځي په ظاهره غوستا خواهش نه پوره کیږي خو بیا په خوب کې چې کوم دی د احتلام په صورت کې چې کوم دی تاسو عملی خارج شي. دغه شانتي زنانه دي زنانو تم زباده نصیحت دي چې کوم زنانه په دې حواله سره پریشان دي څنګه چې د خور سوال کړل نو دې ته هم زدا مشوره کوم نور زنانو تم جنکو تم دا مشوره ورکوم چې خپل خیالات صفا کړي او د 15 وخت مونږ پابندي کوي خپل چې کوم خیالات دي سوچونه دی غ صفا کړي کچري تاسو خپل سوچ او خیالات چې کوم دي هغه صفا کوي غلط خیالات په ذهن کې راولي دغه شانتي احترام به تاسو ته کیږي. دا یو واحد طریقه ده او دا غینه علاوه کوشش دا کوي چې کله دکېږي نو وضو کوي او د وضو نه پس چې کوم دي آیت الکرسی په ځان وای یا اعوذ بالله کم از کم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا وای او که سورۃ الطارق د یادینو والسماء والطارق چې کوم سورته ته مختصر سورته هغه یاد کړئ هغه وای که تاسو په حفظ نشي یادولې نشي ویلې نو په دې کروي یعنی پر حاضر سره وای په دغه صورت کې ان شاء الله تعالی الله رب العزت با چې کوم دې د دې دغه نه حفاظت کوي د دې ګنده خوبونو نه د احتلام نه به حفاظت کوي. نو دا یو اهم او ضروری مسله وا د ملګری زنانه سوال کړو نو امید کوم چې دا مسله به تاسو په سمجھ کې راغلي. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.